السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبري سرویس ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د پاکستان پولیسو د یوې ځانوژونکې حملې ځای محاصره کړ. انتحاري حمله په راولپنډۍ ښار کې د شیعهګانو یوه جومات د باندې وشوه. په دې پیښه کې د 2 پولیسو په شمول 4 تنه ووژل شول. شاهدان وایي چې حمله کوونکي هڅه کوله چې جومات ته ننوځي. د تاجکستان د خوجان ښار چارواکو په دغه ښار کې د کورنیو تاوتریخوالو پر زیاتېدو غونډه جوړه کړه. په دې ښار کې د ښځو د قتلونو په شمول کورنی تشدد زیات شوی دی. دا پیښې په تیرو 2 کلونو کې شوي دي. د قانون نافذونکي چارواکي وایي په کورنیو کې د تشدد د ډیرېدو پیښو راپورونه نه ورکول کیږي. دوی همداراز وایي چې باید د دې قضیو غم وخوړل شي. د ګورجستان د پخواني صدر اعظم وانو میر ابیشویلي پلویانو په مرکز تبلیسي کې مظاهره وکړه. دوی له پخواني صدر اعظم سره په زندان کې د شوي سلوک په اعتراض کې مظاهره کړې ده. وانو میر ابیشویلي وایي په وروستیو ورځو کې پولیسو د محبس له کوټه قلفي ایستلی او خبرداری ورکړی چې که په 2015 میلادي کال کې د زوزاب ژوانیا په قتل معلومات ورنکړي د دوستان او خپلوان به ونیسي. میرابش ویلي له قدرته په سوء استفادې، غلا او د یوه قتل په پټولو تورن دی. مشهوره سندرغاړې روس لانا له اروپایي اتحادیې سره د یو ځای کېدو د پلویانو ملګرې شوه. د په کیف ښار کې د اروپایي اتحادیې د دفتر د ودانۍ مخته په یوه وړه مظاهره کې ګډون وکړ. دا مظاهره د هغو لویو اعتراضونو یوه برخه وه چې په تیرو 3 اونیو کې شوي دي. اعتراضونه له اروپایي اتحادیې سره د نه یو ځای کېدو په اړه د اوکراین د حکومت د پریکړې په اعتراض کې پیل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور ښار کې د نجونو د سپورټي لیګ د پیلېدو مراسم جوړ شول. د خیبر پښتونخوا شاوخوا 200 ورزشکارې نجونې په 14 بېلابېلو سپورټي برخو کې ګډون کوي. تازه او مهم خبرونه د ازادي رادیو په ویب سایټ کې هم لیدلی او هم اوریدلی شئ. azadiradio.org یا azadiradio.com. همداراز په ټویټر او فیسبوک کې هم ازادي رادیو تعقیبولی شئ. ورځ مو نیکمرغه. ازادي رادیو